د کابل برید چا او ولې وکړ؟ هغه شپږ سوالونه چې باید ځواب شي. ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د کابل پرونی ترهګریز برید په داسې یو وخت کې وشو چې سبا ته په امریکا کې ټول ټاکنې دي او د امریکا ملت به خپل منتخب ولسمشر ټاکي. د برید پړه د همیش په ډول د هیڅ ترهګرې ډلې په غاړه واخیسته او طالب وسلوالو د دې برید له مسؤلیت نه انکار وکړ. د برید د تلفاتو په اړه لا اوس هم ضد و نقیص راپورونه دي. د افغانستان امنیتي چارواکو خبریال ویبپاڼې ته وویل چې تر 40 زیات شهیدان او تر 80 زیات ټپیان دي، خو وروسته د کورنیو چارو وزارت 22 مړه او 22 ټپیان یاد کړل. څو سوالونه او د کابل پوهنتون نننی برید. لومړی سوال: تر بریده یوه شپه وړاندې په پوهنتون کې امنیتي ګزمې څه کول؟ دا سوال د افغانستان وتلي ژورنالیست او لیکوال مطرح کړ. نوموړی وایي چې دا پوهنتون ته زما د تګ لاره ده. د یو کال مې د کابل پوهنتون په دې دروازه کې د ټانکونو ګزمه نه ولیدلې، خو تېره شپه ماښام ناوخته څو ټانکونو د دې دروازې مخ ته تګ راتګ کوه. نه پوهېږم چې د تېر ماښام ګزمه او نننی برید به څه اړه ولري که نه. دویم سوال: تر بریده 2 ساعته وړاندې چا په فیسبوک کې د برید خبرونه خپرول؟ فیسبوک کې د کابل پوهنتون د محصلینو په نوم یو ګروپ تر برید وړاندې سهار وختي ځینو پوسټونه کړي وو چې 2 ساعته وروسته په پوهنتون برید کېږي. 2 ساعتونه بعد چې پر پوهنتون برید پیل شو، هغه پوسټونه هم پاک شول. آیا د افغانستان ملي امنیت دا توان نه لري چې دا پوسټ کوونکي ومومي؟ دریم سوال: د دومره وسلو سره څنګه کابل ښار کې بریدګر تر پوهنتونه ورسېدل او څنګه ورته داسې دقیق ځایونه او کمینونه معلوم وو چې څو ساعته دې جنګ وکړي؟ څلورم او مهم سوال: د کابل د ننني برید ګټه چا ته رسېږي؟ د کابل پر پوهنتون برید هغوی کړی دی چې مخامخ ګټه ورته رسېږي. دا چې د دې برید ګټه چا ته رسېږي هغه نو تاسو خپله قضاوت وکړئ. پنځم سوال: څنګه او ولې د ایران د کتابونو نمایشګاه په ورځ دا برید ترسره شو؟ شپږم سوال: د لسګونه زخمیانو شهیدانو عکسونه رسنۍ شول ولې؟ بلخوا نن د کابل پوهنتون په دیوالونو عکسونه او بنرونه راځړول شوي دي چې پکې لیکل شوي دي چې نور د ابوجهل لښکر یعنې طالبانو سره سوله نه غواړو. ټول خلک په دې باور دي چې پرونی برید او دا عکسونه لګول د یوې ډلې کار دی. دوی وایي چې کومه ډله شته چې دلته روان اوربل ساتل غواړي او د جنګ دوام غواړي. خلکو سره همدې برید او څو ورځې مخکې په کوثر تعلیمي مرکز برید ګڼې پوښتنې را پیدا کړي دي. بلخوا بنرونو کې دا هم لیکل شوي دي چې موږ خپل تعلیم ته بیا راځو، هېڅوک موږ له زده کړو څخه نشي منع کولی. نن د افغانستان د ولس پر خوله بس دا خیره ده چې دا برید چې د هر چا په اشاره او عمل شوی دی، که بچي په قطر، پېښور، اروپا یا امریکا کې د خدای جل جلاله د دې نن محصلینو په څېر په خپلو بچو بشړوي.